د خوشنې سره یو هغه جنا کول دي او یو خوشنه په شبهه نیول دي، دا دوه مسلې فرق لري. که چېرې ولاړ شو د ښځې د خپل خوشنې سره جنا وکړه، خپل معاینه په دغه شپه چې به د خپل معاینه سره کار کوي لا نه پر ارامېږي، لا یوه ثانیه خپل معاینه پر ارامېږي چې حتی عرف لا په زنا خوشنې ته ورځي بیا د خپل معاینه ورته روا ده، هغه ناروا کار دی، دا بل روا کار دی، خپل معاینه سره دا بالکل نه کېږي. او یو که د خوشنې سره یا کار په شبهه وکړي، په شبهه دا معنه هغه د ښځې پر ځای پرته وه، دی چې راغی د فکر نه و چې ور دا مې معاینه ده چې کار یې شروع کړي، وروسته په خبر شو چې کار یې وکړي، دا بیا تر هغه وخته پورې خپل معاینه پر حرامه ده، پر حرامه تر هغه موقته ده، ابدي نه پر حرامه، تر هغه وخته پر حرامه ده چې د دغه ښځې د رقم نشي. که چېرې حامله نه وه یو حیث تیر شو بس بالکل څوک دی چې حیض ورغی یو حیض ورغی پاکه د درې حیضه دا نه وایي، دا چې پاکه چې یو حیض ورغی بس خپله معاینه وروسته ورته رواده. او که راولاړ که دا کوچنۍ وه تر اوسه پورې هغه بلوغ ته رسېدلې نه وه چې یوه میاشت تېره شول بس خپل معاینه ورته رواده. او که چېرې سپین سرې و چې حیض یې بند شوی هم چې یوه میاشت تېره شوه خپل معاینه ورته رواده. او که چېرې دا د ده د وتو څخه چې د کار ورسره وکړي هغه عمل واخیستی، تر هغه وخته به پر ده خپله معاینه حرامه ده چې د هغې عمل پیدا کېږي، بیا نه میاشتې کېږي. دا ټوله دا داسې وسا خبرې دي. 305 دا چپه لاس دوم ټوک 2 ملي که 3 ملي که څلورم ملي که د شامل دي مختار دوهم ټوک 305 والله سبحانه وتعالی. د خوشنې سره زنا کړې ده، بیا نو دی وایي خلکو ته وایي چې په تا باندې خپله ښځه هغه حرامېږي. محترمه بار بار موږ ویلي دي چې د خوشنې اورېدو سره رابطې قطع کول دا واجب و فرض دي. خوشنه پردۍ ښځه د نې سړي ته دید روا دي، نې سړي ته خبرې روا دي، او حتی تر پردۍ ښځې لا ډېره غټه فتنه ځینې پیدا کېږي. ورېندار خوشنه دا ډېره غټه فتنې ورسره پیدا کېږي. ورېندار سره لیور وځي وننوځي او د خوشنې سره اخښی وځي وننوځي، وایي خو اخښی دی، اخښی نه باره بیا کار خراب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس پوښتنه وسوه چې لیور څنګه دی؟ دورة الموت مرګ دی. اجنبي سړی خو چې کور ته درسي خو ښځه ځینې ځغلي هم نارینه وایي ته څه کوې چې مسکر راغلې. لیور وځي وننوځي باره کار خراب کړی، اخښی هم دغه دی وځي وننوځي کار یې خراب کړی. نو تاسې احتیاط وکړئ، دا معاشره برابره کړي، کار د دې اخښیانو او د لیورو له دې څخه خرابېږي، ماما زوی دی د اکا زوی دی. نو د خوشنې سره زنا کول دا په سړي باندې ښځه نه طلاقوي، و دی ښځه پر حرامېږي چې د خوشنې سره زنا وسوله، چې تر هغه وخته د خوشنې عیده نه یې تېره سوې، د خپلې ښځې سره هغه بیا جماع کول دا حرام دي، ځکه هغه حکماً ستا هغه په عیده کې ده. نو چې هغه په عیده کې سوله نو چې دا دلته بیا اجتماع د اختینو راځي، نو تر هغه وخته چې هغه ښځه پاکه سوې نه وي له عیدې څخه، چې 3 حیضه نه وي پر تېر سوي، نو تر هغه وخته پورې بیا خپلې ښځې سره جماع نشي کولی، په در حرام دي. رد المحتاج جلد 2 صفحه 305 فصل في المحرمات. او دغه رنګه خلاصة الفتاوی جلد 2 صفحه 9 کتاب النکاح الفصاني في من يكون محلا للنکاح وفي ما لا يكون الفصاني في من يكون محلا للنکاح. نو محترمه ښځه در باندې طلاق نه ده، تر هغه وخته د خپلې ښځې سره بیا جماع نشي کولی چې د هغې عیده په 3 حیضو سره نه وي تېره سوې، او که بچی اخیستی وي تر هغه وخته چې دا بچی ضایع کوي. والسلام علیکم ورحمة الله.